په کور کې څو تنه یاست؟ اوس فعلا 2 نفر یو، زامنو پسې اخیستی یم، دا 15 کاله کېږي. زامن دې پسې اخیستی دي؟ زه پسې اخیستی یم. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. ځوانان دې که پیغلوټي که واړه دې که زاړه دې، او تسته دې الله په دې دنیا او په آخرت کې عوض درکړي. الله امین. الله مو جنه دنیا در سمه که، الله مو آباد که، چې هر چا د کومک کړی دی هغه دې الله آباد کړي، الله دې ښه ورسره وکړي. ځوانان دې که پیغلوټي که واړه دې که زاړه دې، بې برخې هیڅوک مشاهد دیدنه د وطن. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. مونږ نه یو تر هګر خو دوی په دې را سره وړاندې، مونږ نه یو تر هګر خو دوی په دې را سره وړاندې. له سرو زرو مو ډکه د څرمنه د وطن، غوټۍ د آبادۍ الله امین که خدای تعالی دې دغه جنۍ ته په دنیا او په آخرت کې یوازې نه دې ته خدای دې د دې ټول خاندان ته یوازونه ور ورسوي. الله دې تاسو ته بار بار یوازونه درکړي چې دا مسؤلیت مو پر غاړه اخیستی دی او دغسې بیمارات کومک ته د خلکو سره کوي. خدای تعالی دې تاسو ته د خواجه قدر زنده‌یاد ژوندونونه درکړي. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. ځوانان دې که پیغلوټي که واړه دې که زاړه دې، ځوانان دې که پیغلوټي که واړه دې که زاړه دې، بې برخې هیڅوک مشاهد دیدنه د وطن. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. مونږ نه یو تر هګر خو دوی په دې را سره وړاندې، مونږ نه یو تر هګر خو دوی په دې را سره وړاندې. له سرو زرو مو ډکه د څرمنه د وطن، غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. د امن او د مینې بوی له هرې کوڅې خیږي، د امن او د مینې بوی له هرې کوڅې خیږي. اغوستې د مولا صاحب چپنه د وطن، غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن. د هرې معرکې به رای آخر هم ګټلی، د هرې معرکې به رای آخر هم ګټلی. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن، پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن،
پر ځانو نظر کړي د پالنه د لمنه د وطن پر ځانو نظر کړي د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړي د پالنه د وطن راځه ریحان وردګ دی دراتلو په امید ناست یم راځه ریحان وردګ دی دراتلو په امید ناست یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ ورو خوش او خوشحاله بایاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله د روژې مخ دی او موږ هم د خوراکي موادو یوه توضیح لرو چې 15 کسانو ته د خوراکي موادو توضیح لرو. خدای د الله جل جلاله عظیم برکت دی. کله کله چې هره میاشت موږ دغه توضیح لرو زما په ذهن کې دا راځي چې نن به شان لږ وي او ګران سوي وي، خو بیا هم د الله جل جلاله په خاص فضل باندې هغومره شان یې څومره زموږ تقاضا وي کنې دغه غوړي یو نیم چند ګران سوي دي. الحمدلله د الله جل جلاله فضل دی. د خپلو دغه مظلومو وطنوالو دعاګانې دي چې الله جل جلاله دوی دپاره په 800 افغانۍ باندې بیا هم دغه پکیج جوړوي. 2800 افغانۍ که درته وایم هېڅ ډېرې پیسې نه دي، مګر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قلمه مواد دي. دا مرسته چا کړې ده د بیبي حلیمې مور زکات دی. خدای جل جلاله دې زکاتونه قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې هر څه په هره برخه کې د خپلو غریبو بېوزله او مظلومو وطنوالو هیوادوالو سره کومک او مرسته وکړي. نن مې په دغه مرسته کې ډېر داسې مؤمنان یو چې هغوی واقعا هم دغه 1% وړو یوه ډبه غوړو ته ډېر اشد ضرورت لري، خو زموږ او ستاسو دغه مرسته چې کېږي دا به دوی لپاره واقعا هم د اختر ورځ وي. نو زه به انشاءالله ورش خو بیا ډېر سوی دی، بیا د روژې مخ شو، بیا خلک دي، بیا به هغه ستړیا وي، خو دغه ستړیا الحمدلله دونه خوند لري چې زه یې تاسو ته نسم بیانولی، ځکه دا د سکون او د خوشحالۍ ښه ستړیا ده چې موږ په لاس باندې ستاسو مرسته در هغو خلکو پر رسېږي چې واقعا هم ډېر سخت مظلومان او غریبان دي. 15 کسانو ته مو خوراکي توضیح مواد برابر کړي دي. 15 کسانو کې تقریبا 2 پکیجونه د یوې مور دي. دغه مور په هدایت باندې هغو مؤمنان ته چې دوی راته مشخص کړي وو هغوی ته به تسلیمیږي. یو بل پکیج به انشاءالله العزیز همداسې پاتېږي. په دغه بارانونو کې د یو چا پر کور باندې دغه د بام چت رانړېدلی دی، تقریبا 15 ماشومان شهیدان سوي. نو موږ نو غوښتله چې هغوی ته تکلیف ورکړو او ویې غواړو هغه جڼې دغه یو پکیج به انشاءالله العزیز همداسې پاتېږي. هغه کس چې هغه موږ ته دا ځای ښودلی دی زموږ د کارمن سره ملګری به انشاءالله دا پکیج د هغوی کور ته رسوي. په دې خاطر باندې چې دغه تکلیف ونه ورکوي چې یوه مور د 5 ماشومانو چې هغه شهیدان سوي تر دې چت لاندې سوي د هغوی مور بیا دلته راځي یا انتظار کوي یا تکلیف باسي، نو موږ دا غوره وګڼل چې د دوی کور ته همدغه شی وروړو. دا مو په واسه وه. دا خو د همدغه پکیجونه معلومات شو. تاسو به د جنریټر اواز اورئ. دا رب جل جلاله دې بلقیسې مور ته ډېر اجر ورکړي چې زموږ د بر کار یې په غاړه باندې اخیستی و. موږ الحمدلله وکتل خو څېړنه مو وکړله. زموږ په ذهن او فکر باندې همدغه کسان چې اوس کار کوي او همدغه مواد چې وروسته تر ډېرو پلټنو زموږ لپاره مفید او ګټور تمامېدلی، انشاءالله العزیز دغه لپاره کار شو دی چې موږ به ډېر ژر د همدغه مرکز د برق 24 ساعته شاهدان واوسو. دا د رب جل جلاله عظیم فضل دی الحمدلله چې د همدغه علمي مرکز بیا هم د خلکو او د جانیانو د مؤمنانو خدمت. یوه بله مور $995 د همدغه مرکز په قرضدارۍ کې زموږ سره کومک کړی دی. 20,900 وي، خو الحمدلله 995 اوس د رب جل جلاله په عظیم فضل باندې هماغه مور چې موږ ته یې پیسې استولي زموږ غږ به انشاءالله اوري، راپور به موږ په همدغه برنامې څخه ورکوو، د همدغه قرضدارۍ په اساس کې موږ په دغه باندې موږ ته ورسېدی. نو د 20,900 څخه چې $995 کم کې چې څو پاتېږي الحمدلله یوه حصه یې کمه شول د الله جل جلاله فضل. پر ټولو مؤمنانو مو غږ دی چې همدغه مرکز د قرضداري راځي خلاص کړو، الله راضي کړو او انشاءالله العزیز موږ به په دا مرکز کې ډېر ژر خپل فعالیتونه شروع کړو.
هیڅ کارونه الحمدلله نه دي پاته، ټول کارونه یې بشپړ د رب جل جلاله په توفیق باندې خلاص دي. د مؤمنان به راغواړو دوی سره بلنې مرکې هم لرو او برنامه به انشاءالله العزیز خلاصوو. جزاکم الله خیره. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن ځوانان دې که پیغلوټي کواړه دې که زاړه دې ځوانان دې که پیغلوټي کواړه دې که زاړه دې بې برخې هیڅوک مشاد دیدنه د وطن غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن مونږ نه یو تر هګر خو دوی په دې را سره وړاندې مونږ نه یو تر هګر خو دوی په دې را سره وړاندې لسرو زرو مو ډکه د څرمنه د وطن. دوستانو بیا هم برنامه ته ښه راغلاست. دغه چوکۍ د همدغه حاجي صاحب ده، په موټرسایکل له کښته کېدلی نه شي او دغه د ځای د حق هم دغه دی. موږ هغه کسان راټول کړي او هغه کسان چې زموږ په ذهن او په فکر باندې واقعا مستحق او غریب خلک وو هغوی مو راټول کړي. او په دې کې اکثریت زه ګورم د ټولو لکړې په لاس کې معیوبین دي، اکثره داسې چې بیخي پر د معیوبینو په باسکله یا په موټرسایکله کې نور غریبان او مستحق خلک غریب خلک واجاړیان وو. نو ټول هغه مؤمنان دي چې واقعا هغه څه چې الله جل جلاله موږ مکلف کړي هغه اندازه مسؤلیت موږ ادا کړی دي. او د خدای جل جلاله څخه به د همدغه دعا غواړو د ټولو په مشترکه باندې وه چې دا فقر او غربت او مسکنت الله جل جلاله ورک کړي او خدای جل جلاله هر چاته پر خپل کور باندې یو ګوله حلاله ډوډۍ ورکړي چې نور موږ هم له دغه مسؤلیت او مصروفیت خلاص او تاسو هم په خپل کورونه کې یو ګوله ډوډۍ ولرئ. نو زه به د انشاءالله د څو کسانو محدودو خلکو سره خبرې کوم په دې خاطر باندې چې نه غواړم برنامه اوږده کړم او نه غواړم د برنامه هم تکراري شي. تاسو ټول ته معلومه ده چې کونډې، یتیمان، معیوبین، مریضان او د دې ترڅنګ بېوزله او هغه خلک چې واقعا هم نور د کار کولو توان نه لري، دغه مؤمنان زموږ ټارګېټ او زموږ هدف کې د خوراکي موادو په توزیع کې همدغه کسان مو الحمدلله راټول کړي. زه دغه حاجي صاحب سره خبرې شروع کوم او موږ هدف هم دا دی چې په کیمره کې هېڅوک رانهولو. نو غربت او مسکنت دایمي نه دی، د یو چا ذاتي صفت نه یو وخت به انشاءالله العزیز دغه ناست کسان دغه چې شي شتمن وي بیا به دغه ویډیو د دوی لپاره یو عار نه وي. نه السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب. نه اورې؟ لږ اورې؟ لږ اورې؟ لږ اورم. ښه یې؟ شکر خیرت. یخونه او بارانونه څنګه دي؟ بس شکر خیر خیرت. کراره دی؟ الحمدلله. ژوند څنګه دی؟ والله ژوند نو کې سره دغه دی فضا. ولې؟ بیکاري د موږ په سرت مات بدن مات په سترګو نه وینو. نو هلته کور د کیرا په پیسه پسې د پښورندا کې دا اوس موږ نوي راغلي د اته نه میاشتې کې راغلي یو. نو ولاکن دوه داسې چې سړی پکې کښېني د کیرا په سای کې پرته ژوند من دغه ژوند دی. څو تنه یاست په کور کې؟ په کور کې نه تنه هو. دغه ټوله شان یوې جڼۍ کومک کړی وي، دعاګانې ورته کوه. هو امین کې خدای یوې ښځې کومک در سره کړی وي، دا ګرده شان دا ستا حق دی. بالکل خدای دې جنتي کې خدای دې جنت واچي. امین که الله دې تاته خیر درکړي، سلامت اوسې. دا سپین ږیري زما په کار دي. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړی مه شئ. ښه خیر شما. څه سکور چیرې دی؟ ورکو په مولانا مخون په کې شامه د امام سره. مولانا مخون کله چیرې دی؟ حکیمي پمپ نه دی. حکیمي پمپ سره پوخ سړک لري دی. اوره میجر مامن بس کله چا په دغه ځای کې مې کور دی. لسه بنایا. ژوند څنګه دی؟ ژوند خو زه په 10 کال کې کشمش پاکوم په شورندام کې. دا اوس
کشمش ته موجود کشمش پاکوم سهار لازم په 10 افغاني مړي په 10 افغاني به تاوي درې کریټ او جوش پاکوم کریټ په 50 افغاني یو شل دې شره پاتې نور بلا کار خلاص دغه مې گزاره ده په دغه رقم په پښاموي ویم د کار لپاره سړی نه لري چې کار وکړي د ریال کار مې دوه په مدرسې کې دي یو د لاس ګاډي پارجي بابا کې چلی د جېل شکالو دی هغه د لاس ګاډي چلی بس گزاره در سره پکوي بس ژوند زندگی دوستانو داسې ده نه تاسو وګورئ چې سپینږیری د څو عمر یې برابر ان شاء الله تعالی د دوه یا کالو یم دوره اویا کالو سړی سار ځي د دغه ځای څخه په ټکسي یا په زرنج کې د شورندام ته بیا هلته کشمش او جوش پاکوي ماښام یا غرمه بېرته راځي نو 100 افغانۍ 110 افغانۍ دې ګټي د دغه ژوند څنګه یې و په دغه مې په گزاره کور کې د شان درلوده وړو غوړي شان یا ولا برای ټول دغه برای نه پرونه نه کوله پور کمال په شیشه پور کوم د ظالم ډول خو بیکاری د باران ورازه نه کینه خو کوم دا ټول تر وځه د ما نو سبا کوم فکر وکم فکر خو به کې طالبان دې کې ما واسه دی بیا نه وای می تل چې راکړه نه ور مراد روانه مسجد جامع تازه مې کوي سار هغه باندې غزا شولم خله بنجاوره دا لاشنی ویدا شول سلور اذان کوم نو دا قامت اذان په ملات کوم قامت په کوم ماشاءالله ماشاءالله موزین صاحب موزي صاحب مو خیر الحمدلله. الله دې ساتي راګانې کو دای مرسته وي جانې کړي د الله جل جلاله د اجر ورکړي د هغې زکات ته تاسو مې راورسوي او امین کې خیر چې خدای دې مخ اخو خدای مخ اجانی می ما یو بره څنګه دې مهیبه ده بالا ما یو یو ګلاره سره کوي ژوند سره باکوي څنګه کینو دنیا ژوند دنیا ژوند خیر چې مخ الله خدای ته تاسو روان درکړي خیر امین کې خیر السلام علیکم وعلیکم ستړي مشه څنګه صحت شدي ژوند بخیر خیر ژوند څنګه دی انسان شوی سره ژوند خو نو انډواله دا دي څه مو وینې چې دغه سپالو ګدا ته ناست ولا که د یوې خوا لا یو پښې مو دواړې پرېږدي بچیان مو بس څوک دغسې څوک یې واه غټ هغه په مکتبو کې اچولي نو موږ بلا که د یوې خواري له یو بلا خو بس خدای دې دغه خلک نه خواري د خیرمن خلک بس دغسې یو کومک چې پیدا شي یو وجز ورته وکړو نو کور یې ودان قایرې صاحب ته مو وجز وکړي الله دې دی نه خرابوي بله دا ستا حق دی درته پرې به خامخا ستا په نصیب و درته پرې به رسېږي او رسېدلی دی الحمدلله بالکل ستا وبس ته یوې مور زکات خدای جل جلاله دې قبول کړي الله امین که خدای تعالی دې دغه جنۍ ته په دنیا او په آخرت کې یوازې نه دې ته خدای دې د دې ټول خاندان ته یو ځون ور ورسوي خدای دې ته ستم بار بار یو ځونه درکړي چې دا مسؤلیت مو پر غاړه اخیستی دی او دغسې بیماراتو کومک ته د خلکو سره کوي خدای تعالی دې ته ستم د خواجه خضر زندهیات ژوندونونه درکړي الله دې تاسو ته اجر درکړي خدای دې تاسو نه کموي خدای مو امین که سره د تاسو که ورځې شپې داسې راتللې دوستانو چې بیا په دې دنیا کې خلکو پیسې ګرځولی دا به راځي د قیامت د غټو علامو څخه یوه علامه هم ده چې ژوند به داسې راځي چې بیا به د پیسې خلک ګرځي چې یو چا ته زکات ورکړي بیا به د زکات سړی په ټوله دنیا کې نه پیدا کېږي خلک به حیران وي زم دا د الله امتحان دی خلک به ډېر افسوس کوي چې دا پیسې وې چې ما مور ورور پلار قریبان دوستان ټوله ورباندې خوابدي کړه دا هغه پیسې وې چې ما په همدغه پیسو ګټلو لپاره دروغ وویل دغه پیسو ګټلو لپاره ما د یو چا سره چم وکړي دغه پیسو ګټلو لپاره ما خلکو ته دوکه ورکړه دا هغه پیسې دي خلک به داسې ورته ګوري او بیا به واقعا هغه خلک چې ډېر سخت به غمجن وي او اکثریت به ژاړي چې دا هغه پیسې وي چې خلکو به ماته چې کومک راسره وکړه په سختو حالاتو کې وایي غریبان ته هغه کسان چې غریبان یې هغوی ته به دوی وایي چې دا پیسې زکات راغی هغه وخت چیرې وي چې واقعا مو زما اړتیا وه اوس خو یې بیخي نه غواړم نو دغسې ورځې چې راځي مخکې تر دې چې داسې غیرتمنې مؤمنان پیدا سي چې خپل زکات هم په داسې مېړانه ادا کړي دا د دې خلکو لپاره یو څه دي یوازې یوه هفته چې دغه مؤمنان د همدغه پیسو څخه د دغه خوراکي مواد څخه استفاده وکړي دا واقعا هم هغه څه دي چې رب جل جلاله ورباندې خوشحاله کېږي غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن السلام علیکم ستړي مشه څنګه صحت څنګه دی ژوند بخیر دی ژوند څنګه دی همکاران ټیم ټوله ښایست الحمدلله راځي جوړونه ستا ژوند څنګه دی الحمدلله شکر
را به سره راځي. څنګه د زندګۍ په خیر تېرېږي؟ شکر دی الحمدلله. اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او که په خارج کې زموږ دوستان یې که په افغانستان دننه هېواد کې ټولو ته زه سلام وایم او خدای پاک چې جاڼۍ ته اجر او ثواب ورکړي. بېشکه مطمئنه چې اوسي داسې خلکو ته دا پیکونه رسېدلي دي چې ډېر نایله دي او زه خپله پر ځای باندې پروت یم. د کمرې پر مخ به زه دا خپل زخمونه در ښکاره کړم. اوس هم وینې در روانې دي. د ناستې نه یم په دا بارانو کې زما دا یو برنډه ده بیا تاسې په ښه بڼه کتای سئ. دا یو چیرې مات سو نو د الله و درته پروت وم. نو زما د اجاڼۍ مورکې څه دا خواهش دی وړم کالم ما دا یو پیشنهاد وکړ. ما که چیرې زما سره یو لږ نغجې مرسته وسي هر ورځ زما کور دا په اسمان کېږي د کامرې پر مخ یې بس مخکې مې لیدلې وه دغسې حساب دی. نو زه ډېر خوږ یم او دونه سړی یم علاقه لرم چې ما ته چې خالي یو هر څه د خیر سره زموږ سره کومک وکړ او نغده کومک وکړي نور کومکونه کې خامخا به د خیر څه تا ته رسېږي. دا یو همکاري ښه ښکاره سره وکړي. باور په الله وکړه په روژه کې لا نسم راوتی. پرون رالم د زرنج یو نیم سل افغانۍ یو غوښمنژری دی زما سره د کلي دی راسره دی نیم سل افغانۍ ما خامخا به انشاءالله العزیز که د الله جل جلاله خوښ به درسره کېږي د خیر سمه ده. الله بچا دې ژوند درکړي. الله دې مه خوره هېڅ یېره یې به سلامت اوسه خیر اوسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام خدای دې په خیر خیریتک قربان شم. شه په خیر خیریتک خدای دې غم نه کو ته خیر په خیر. ښه کارونه مو خیر. شکر دې قربان الحمدلله. کور دې چیرې دی؟ کور مې دلته نږدې دی د امانده سره د طالب جامعه کې ده. ژوند څنګه دی؟ ډېر شکرونه ده الحمدلله. شکر دې شکر دې اوس یې ژوند راکړی دغه بچی دی الحمدلله. و چې دا ژوند یې راکړی دغه شکر ډېر شکرونه دي. بس د رب جل جلاله ډېر غټ احسان دی نه چې الحمدلله موږ مسلمانان پیدا کړي یو بیا په مسلمانو ټولنه کې پیدا کړي او بیا توفیق د عبادت را کړي دي الحمدلله او بیا د امام صاحب مذهبیان پیدا کړي وای دي. شکر شکر او ته د الله جل جلاله غټ شکر نه دی بیخي په دغه نهار واقعا. ډېر الله په ورګیا غربت مسکنت به یو هغه خو تېر به سي ورځې ورځې شپې هغه به ژوند دی تېر دا سي. چا کاله تېر شو اوس مو ملګري تېر شي اوس په ژوند الله راکړی نو ګوره چې څه مال ورخیر نصیب دی خبره ده نصیب په کور کې څو تنه یاست؟ اوس فعلا دوه نفر یو زامنو پسې اخیستی یم دا 15 کاله کېږي زامن دې پسې اخیستي دي؟ زه پسې اخیستی یم تی پسې اخیستی؟ نو اوس ما یوه سپین سرې ښځه د بالا په یو چا مسلمان یو خونه راکړې ده په هغه کې ګزاره کوو داسې کیسه ده. نو زامن څه کار کوي؟ بالا 15 کاله کې چې سره ورک دي بیا بیا هم سره ورغلي نو په مرګ سره ورځي نه په ولې دغه پسې وایي ستا موږ ته نه سرای را پرېږدي نه دي باغ را پرېږدي نه دي دوکان را پرېږدي نه پیسې اوس نو ته پالتو بار ټولې پر موږ باندې پیسې هم غواړې کالي هم غواړې نو ما ورته ما دا 15 کاله ته چې ما لوی وانه کېدله خدای دغه کولی سواد زه هم ساتله نه سره نه چې اوس دغه سره ورسېد بالا خوند نه کېږي بالا ما پرېږدي خپل کار م پرېږدي داسې مې در اوس الله ښه ساتلی یم ډېر شکر الحمدلله. دا مرسته ستا حق درته مو رسولی هېڅ نه وه احسان نشته ستا حق و. خدای تعالی دې خیر درکړي. الله دې اجرونه درکړي خیر خدای دې خیر درکړي. الله دې قدرمن والله خیر ورسي. السلام علیکم. ستړی مه شې جانې څنګه یې؟ شکر ژوند په خیر دی؟ کور مو چېرته دی جانې؟ کور مې د 12 حوزې سره دی. ژوند څنګه دی؟ 7 دانې 8 دانې نجونې زما سره ښځې ستا په کور کې لرم یچمان یوه دانه د 7 کالو هلک لرم نور نو زه د ورځې په 50 افغانۍ زه د بل د کور ډوډۍ پخوم نو چې دغه نه لرم چې دا به ستا او تا کېږي چې ما د لیټۍ وسله نه درلودی دغه مولکاري صاحب رالی زموږ کور یې وکتئ باره ویل ستاسو ما نوم یې نوشته کوي چې زه راځم باره به تاسو ته زنګ ووایم نو چې الله پاک په دې دنیا او په آخرت کې عوض درکړي زه یې عوض نه لرم لوی خدای دې درکړي چې دغه زما یچمان مؤمنان نجونې چې زه ګوله ډوډۍ ور پیدا سوه او تاسو ته دې الله په دې دنیا او په آخرت کې عوض درکړي الله مو جنه دنیا در سمه که الله مو آباد که چې هر چا دا کومک کړی دی هغه دې الله آباد کړي الله دې ښه ورسره وکړي الله دې خیر ورکړي الله دې آباد کړي خدای تاسو ته اجرونه درکړي ډېره مننه مرده ستاسو حق در تاسو مو رسولی و انشاءالله که آینده کې چا کومکونه وکړو موږ به خپل کومک انشاءالله ستاسو سره الله پاک دې خدای مو آباد عزت کړي خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم. ستړي مسجد محترمه ښه خیرات خدای دې کامیابه درته ښه په خیر یې بیداره یې. شکر د خیر. الله دې هر مشکل دې رفع کړي. امین یا رب العالمین. کور دې چیرې دی؟ کور کې هم مشکلات پېښ ډېر ځای پېښ چیرې دی کور؟ زحمت خان کلاچه زحمت خان کلاچه چیرې دی؟ املا صاحب کور سره یم. او املا صاحب کور نه دی اوه د بیسین خاده د ولیا پر غاړه ولاړ دلته مې په کوڅه کې کور. ژوند څنګه دی؟ ژوند بیا به الحمدلله خو بیا څه مشکلات بچیان څه ماته مشکلات غالي لري؟ خونه مې په کریا دغه نړېدلی اوه ښه. 1500 کریا ورکوو. دا یو مشکل. بل مشکل دا دوه درې ورځې کې راخونه څه سیر د لرګو دی. شپږ بچیان مې په دا ګوډه په شاکاري صاحب لاړې ایچې راسره وکړه. ښه مکمله ایچې راسره وکړه. شپږ بچیان مې چې مشر زوی مې د 9 کالو ښه. مشر نه لرم. دا دوه مشکل ساده خونه مخجلاسي. درېیم مشکل فقر نسم کولی. الحمدلله چې فقر نشي کولی. هلته پارک کښېنم یو ګولۍ زرده کې واړم یا څه دی ګټلي یا نه ګټلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له فقر څخه څه کړي دي؟ منع نسم کړي کولی دي. چې سړي کې د وږو مرم چاته نسم ویلی. خدای دې خیر وایي خپله وطن خپله به خلک درځي، خپله دې راغواړي، خپله دې کور ګوري، مرسته درکوي. کامیابي دې غواړو. سس کامیابیانې موږ غواړو ډېرې ډېرې چې ته زموږ په یاد کړه. بیت الله هم بس د محمد علیه السلام په صف کې راپورته. امین یا رب العالمین. موږ دغه یوه دعا یې زده ده. بله دعا خوند نه کوي. بس دغه یوه دعا چې د محمد علیه السلام په صف کې سړی راپورته سي. دا ښه دعا هم بیا ده. نه پرېښولو د امامانو په صف کې چې راپورته زوم سی دي. دا دوه صفه دي. خدای دې ممازې معاف کړي. نو خدای پاک مو الله دې خیر کامیابي غواړم چې تاسې موږ په یاد کړلو او مکمل دا 3 میاشتې ومنه چې ما په کور کې پاسړو نه درېدلي. د بازار ډوډۍ د 400 څه د سجده د اچاو غوڼو ده دا به چا خدای جل جلاله د ټولو مؤمنانو د ټولو مسلمانانو الله چې مددګار سي. د ستاسو مرستو کاینده زموږ سره چا مرسته کول خامخا یادوي ان شاء تاسې الله. ورخ ملي چې موږ په یاد سولو. خدای دې اجرونه دې الله درکړي. الله سلامت سي. د دغه صاحبان د استل ورته زنګونه تر راځي. په دوه دلیل لري. یو دلیل دا دی چې خامخا و دې سفکور کې دا پوښتنه کېږي چې څنګه سو یو شی درکې که نه. یوه پوښتنه خو دا ده. دویمه پوښتنه به دا وي چې ځینې مؤمنان به ګاډیانې چلوي او ځینې خلک به دا وي چې خبر نه وایي چې غرمې ته یو شی راوړه. خو په هر صورت ځینې کسان بیا داسې وي ځینې کسان هغوی نور هم راغوښتي. اوس داسې کوڅه کې به تقریبا 50 کسان نور هم وي. خو په هر صورت باندې دغه درې پکیجونه دوه د مور په هدایت باندې یو هغه څوک چې کور باندې نړېدلی وو 5 ماشومان شهیدان سوي وو. هغوی ته به انشاءالله العزیز دغه درې پکیج کې یو هغوی ته رسېږي، دوه هغه کسان چې مور ته ښودلي دي. دا یوه نننۍ برنامه تر بلې برنامې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو پر هغه الله جل جلاله مو سپارو چې دغه خلکو او موږ یې سره یو ځای کړو او ستاسو مرسته وکړه. تر بلې برنامې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن غوټۍ د آبادۍ دو په لمنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن پر ځانو نظر کړې د پالنه د وطن ځوانان دې که پیغلوټي کواړه دې که زاړه دې ځوانان دې که پیغلوټي کواړه دې که زاړه دې